علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د چارسدې سره تعلق لرونکي ظالم زوی راپاڅېدل او خپل بوډا پلار یې قتل کړو. دوستانو، پلار یې ولې قتل کړو؟ اخر څومره غټه ګناه وکړه چې خپل پلار یې قتل کړو؟ ځکه چې دوستانو په دنیا کې د ټولو نه غټ مقام د پلار وي. دوستانو، د هلک خبرې تاسو په خپل په دې ویډیو کې واورئ چې د بدبخته ولې خپل پلار قتل کړو. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي، او دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. زوی بدبخته خپل پلار ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو، چې کله گرفتار کړلی شو او پولیس په موقع باندې، نو دوستانو دا خبره زوی کوله چې زه د ما د یوې وړکي سره تعلقات او زما د هغې سره واده کول وخت، خو چونکې ما ته مې پلار د هغې جینۍ سره واده نه کولو او زما د تره لور وه، پلار مې وی چې ته به د دې سره واده کې. دوستانو، وی چې زه ډیر زیات تنګ شوم او ما مې پلار ته ووی چې یا به زه ځان وولم او یا به تا وولم. خو دوستانو، دا هلک ویل چې زما پلار زما سره هیڅ قسمه نه منله او ما ته دا خبره کوله چې زمونږ ورورګري ده او ته به زما د رور لور کوي، یعنی زما ورېرا به کوي او تا سره به ښکلی ښایسته ژوند تېروي. دوستانو، زوی وی چې زما دا وړکي نه وه خوښته او زما د بلې وړکي سره په خوښۍ باندې واده کولو، خو چونکې زه مې پلار نه پرېښولم نو دوستانو وی زه ډیر زیات تنګ شوم او هغه وړکي ما ته ویل که ته زما سره اوس واده نه کوې نو زما بیا بل ځای کې کوژدن کېږي. نو دوستانو، وی زما پلار ته وویل خو پلار زما نه منله، وی په دې په وجه باندې ما خپل پلار قتل کړو. دوستانو، یقینا چې ډیر غټ ظلم او زیاتی یې کړی دی. خپل پلار قتل کول دا خو دنیا کې د ټولو نه غټه درجه د پلار وي، ځکه چې اته وړکې سته کې او د هغې نه بعد هغه ته قتل کړي. دوستانو، که چېرې چینل کې نوي وئ، تازه معلوماتو دپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ.